سلامونه احترامات ملګرو درېم ورځ ده یو ځل بیا تاسو سره لایو یو سار چې کوم حالات تاسو کتل حالات اوس بدل دي اول دوی موږ نه 15 ټنټ وړي دي اوس دا دی الحمدلله شپږ او ټنټ پنډا راشول ټنټ هغه ولګېدل ټنټونه کوشش کوو چې مشران سره هم خبرې اترې وکړو ډېرو ملګرو خوبونه دي کړي ټوله شپه مبارزه کړې ده حالات ډېر سخت په تېر شول د ډېرو ملګرو نه موبایلونه پټ کړل جنریټر یې وړي دي نور چې کوم سامان هغه ټول وړی ده بهرحال دلته بیا هم ملګري ډېر زیات چمتو دي او ټول مشران دلته ناست دي موږ سره له مرکز نه حاجي عبدالصمد صاحب زکیم صاحب او صوبایي کوارډینیټر موږ شرالامین صاحب په خپل هلته موجود ده نور چې کوم سینیر ملګري دي تاشنواري صاحب دا نور ملګري ټول دلته په خپله موجود دي چې کوم ملګرو د شپې آرام نه و شوی او ډېر هغه سره مخامخ شوي نو هغوی دا دي اوس آرام کوي مشران لګیا دي مشوره کوي چې صلاح عمل به اختیاري ولې په دې طریقه خو نه کېږي موږ سره دلته فدا ورور موجود ده هغه سره به هم خبرې اترې وکړو فدا څه ماحول دی اوس او بېګا پولیسو څه ځان سره وړي وو بسم الله الرحمن الرحیم بالکل پرون د شپې تقریبا داسې شاوخوا 3 بجې دلته په ډېر غټ تعداد کې پولیس راغلل تقریبا 50 شپېته ګاډي وو دلته یې په دا د جرګې چې کوم پنډال دی میدان دی په دې باندې حمله وکړله ډېر زیات انسوګیس یې استعمال کا او د ځان سره دلته چې کوم ملګري د 2 ورځو نه 2-3 ورځو نه لګیا وو کوم انتظامات یې کړي وو د 11 اکتوبر د قومي جرګې او عدالت دپاره هغه ټینټونه دا هر څه یې د ځان سره یووړل او دلته چې کوم سامان و هغه یې مات که د اوبو ټینکیانې وې هغه یې بژا کړلې داسې دلته د ملګرو د استوګنې دپاره د شپې دپاره چې کوم دلته ټینټونه لګېدلي وو هغه یې هم د ځان سره وړي دي تر جنریټرو پورې مطلب دا سامان دوی د ځان سره وړی دی دلته زموږ ملګري په موقع باندې موجود وو ټولو ملګرو ډېر په میړانه په همت او په جرأت سره د دوی د دغه ظلم او جبر مقابله وکړله او تر یوه حده پورې دغه چې کوم پولیس یا په ساده کپړو کې د خفیه ادارو خلک چې کوم دلته راغلي وو هغه یې په شا وتمبول اوس هم موږ په دا میدان باندې ولاړ یو دلته چې کوم مطلب دوی هغه ټینټونه یا څه سامان وړی وو هغه موږ دلته بیا راوړ بیا مو ټینټونه ولګول که د دوی دا خیال وي چې په داسې اربو باندې به موږ د 11 اکتوبر د قومي جرګې او عدالت نه په شا شو نو دا هیڅکله ممکنه نه ده مونږ به بالکل دا ځای نه ورته پرېږدو او دا میسیج ورکوو چې که آینده دپاره دوی بیا داسې حرکت وکړ نو دا موږ چې کوم د حوصلې او د زغم نه کار اخلو زموږ رویه به بیا بدله وي او دا کومې څه چې دا کار وکړه یا د سامان یې ځان سره وړي ما ته خو دومره رپورټ راغله چې د مخامخ چې کوم کنټینر یې ښودی دی په دې کې خوراکي توکه وه تقریبا وریجې وې نور څه سامان و هغه یې هم ځان سره وړی دی نو تقریبا راته وویل شو چې 15 روپو پورې دلته نور سامان پروت و هغه هم وړی دی نو آیا دوی دا واپسې کوي که نه دا به دغسې پټوي درنه نو فلحال خو دوی داسې څه نه دي ویلي د واپسې سامان په حواله سره دا خو دوی پټ کړی دی دلته مطلب دا ټینټونه او داسې جنریټر په دا کنټینر کې ډېر زیات سامان و د خوراک څښاک چې دلته د ملګرو دپاره و او داسې ملګرو بیکونه و دلته د ذاتي استعمال زموږ چې کوم ملګري د مختلفو ضلعو نه راغلي دي هغو د ځان سره کپړې پیسې د ضرورت مطابق دا هر سامان یې راوړی و نو هغه یې هم وړي دي دلته یې د ملګرو نه موبایلونه هم وړي دي او تر دې پورې چې کومه د 11 اکتوبر د قومي جرګې او د عدالت دپاره مونږ ملګري د تېرې 1 میاشتې نه لګیا وو په مختلفو ضلعو کې ډیټا راټولوله هغه ډیټا هم چې کومو ملګرو دلته راوړې وه نو د هغو تحصیلونو یا ضلعو ډیټا یې هم د ځان سره وړې ده نو د دې خلاف به مونږ بالکل کلک درېږو په میدان باندې اوس هم ولاړ یو او انشاءالله هیڅکله به په شا نه شو و آینده دپاره که بیا دوی راتلل بیا به مونږ په هغه خپله طریقه باندې دوی ډیل کوو ډېره مننه جزاک الله کوشش کوم چې نور کوم موږ سره ملګري اسلام ملګري چې هغوی سره هم لږ وغږېږو تاج رور موږ سره واړه دلته موجود ده تاج رور پېښور پولیس ته یا د کومو پولیسو چې که بېګا کوم حرکت کړی دوی ته څه پیغام ورکول غواړې موږ دا پیغام ورکوي چې د پښتون کوم عدالت و پر امن جرګه وه موږ نه داسې فیصلې کړې وې زموږ ښه درانه مشران راتلل د پرون چې دی کوم حرکت وکړ موږ ته دې معلوم هم شول چې د پاکستان چې کومې ادارې پالیسي دي دا ناکامې دي او د شپې په 2 بجې باندې راغله زموږ په پنډال یې چپه ووهله
حالانکه موږ په خپل قوم په خپل بچیان باندې دم نشي برداشت کولی چې ښه پر امن جرګه وکړي د خپل قوم او د بچیانو مستقبل کښلې فیصلې هم وکړي موږ د وایي موږ خپل مشرتابه انشاءالله دغه 11 اکتوبر جرګه به ښه پر امن کوو ښه عزتمنه به کوو زموږ مشران کومه فیصله وکړي موږ به ډډ کر مقابله کوو موږ نه تشدد کوو موږ پر امن خلک یو او نن هم هر خلک ته معلومه شوه چې موږ د 3 میاشتو نه زموږ مشر منظور احمد پښتین لګیا دی کلی کلی په کوڅه ګرځي مشران سیاسي خلک راغونډوي چې زموږ باندې کومه توره شپه روانه ده کومه پریشاني هم روانه ده دغه د حل کولو دپاره دغه څه سوچ کولو دپاره د کوم د مشرانو نه مشورت اخلي انا بعد هم دیم نه شو کوم یو داسې سخته فیصله کړې وه زموږ روډونه بند کړي وای موږ څه کړي وای یم د دې شیلینګ کړی وي بیګا د شپې په 2 بجې زموږ ځوانان هم دلته ودو د شیلینګ پې کوو ډزې پې کولې موبایلې نه وړل دا د دې د انتظامیه دپاره سیول ګورنمنټ ته او عسکري ادارې ته موږ د پیغام ورکوي چې داسې بزدلانه حرکت بیا مه کوئ که وکړئ دی به تاسو دپاره مستقبل دپاره ښه نتایج نه راځي ډېره مننه دلته نور ملګري هم موجود دي خو حاجي صاحب صمد حاجي صاحب مصروف ده لګه او سره بل وروسته بیا خبرې اترې کوم خو مرګور ویډیو مخته شیر کوي د سره که څه هم دا ویډیو بیا ریپورټ شي لکه بل ویډیو چې ډیلیټ شوله کدا بیا دومره ریپورټ شي چې دا ډیلیټ کړل شي نو بیا دا ویډیو تاسو په یوټیوب چینل باندې زمونږ په پی ټی ایم اپډیټس باندې هم کتلای شئ او هغه د سره سبسکرایب ځکه هم کوي چې الته دومره ریپورټ نشي راتللی د هغوی طریقې کار ډېر کلک ده نو الته نه دوی ډیلیټ کول نشي کولی دلته نه خو دوی ماس ریپورټینګ دومره زیات وکړي چې فیسبوک کې بس اټومیټکلی ویډیو ډاون کړي نو موږ سره اوسئ ملګرو اوسني حالات دا دي دا تازه اپډیټس دي نیکسٹ اپډیټ دپاره به لږ ساعت کې بعد دوباره تاسو سره لایو راځو ډېره مننه السلام علیکم